کابل ښاریانو د کوچني اختر لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه په ادا کولو سره پیل کړه. کابل ښاریان وایي چې نور له جنګ جګړو او وینو تویولو څخه ستړي شوي دي، په ټول هیواد کې د سولې غوښتونکي دي. د دوی ډیری په دې باور دي چې ټول افغانان باید یو بل ته لاسونه سره ورکړي او افغانستان له اوسني ناوړه حالات څخه راوباسي. څو تنو کابل ښاریانو د اختر د لمانځلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه وزیرګل د وردګو ولایت د اوسیدونکی یم. زه ټولو ته د اختر مبارکي په نیکو حصولو سره وایم او بیا هم دا وایم څوک چې د یو د بل څخه خفه وي باید سره خوشحاله شي، باید سره وروري وکړه. په دې دغه نیکه ورځ ده چې په دې ورځ کې ټولې ګناهونه عفو کېږي. دا د عفو ورځ ده، په دو وقت کې اتفاق رامنځته کېږي. سلام، اسم عبدالوکیل از یک از باشنده‌های نوع سوم میباشم و عید که من طبعا کلی خوشحالی داره و همچنان ما هم مثل دیگرها کسایی که روزه گرفته و دیگه گرفته، چون یک آدم وقفه میته و گفتگان تا همو عبارت خداوند نمیکنم دیگه میکنم، طبعا عید من همه خوشحال میباشم. له بلې خوا په کابل ښار کې یو شمېر بېوزلي ماشومان هم تر سترګو کېږي چې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سرګردانه او لالهانده ګرځي. له یو ماشوم نه مې وپوښتل چې عید څه معنا لري او څه ډول یې لمانځي. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: ما عید چی داریم؟ ما فقط در کار و بار خود مصروف هستیم. ما یک جور تاول و یک جور کالا با خود نگرفتیم، یک جور چبلی نگرفتیم. ما فقط هم کار باشیم. چطور از کاروبار دی روزا؟ خوب است، شکر الله. اما کار باشه که فقط این سعودی خانه رو میکشم. پیسی سعودی خانه را، پیسی ناله، پیسی برق، اما که پیسیش کشیده میتونم. که څه هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو په منځ کې اندېښنې موجودې دي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ښار د امنیت لپاره خپلې ملاوې تړلې څو خلک په ډاډمنه فضا کې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي.